را په 11 ورځې دا وظیفه وکړه د هر طرف نه بعد د نکاح پیغامونه را رواني. زما عزتمندو، نن درته د الله جل جلاله یو ډیر مبارک نوم دی یا مغتوی. د دې وظیفې درته یو داسې عجیبه اثر ښیم او داسې عجیبه تاثیر درته ښیم چې کله دا وظیفه تاسو شروع وکړئ نو د هر طرف نه به تاسو پسې د نکاح پیغامونه را رواني. دا د هغه رونو او د هغې خویندو دپاره ده د چا چې د رشتې بندش وي، د کومې زنانو چې رشتې نه کیږي او هغوی صرف 11 ورځې دا وظیفه وکړي. په ظاهره به درته لږه شان مشکله ښکاري، لیکن مشکله نه ده، اسانه وظیفه ده، تعداد هم دومره ډېر نه دی یا معطوي وظیفه ده. دا خصوصا د هغه جنکو او د هغه هلکانو دپاره ده چې د هغوی رشتې نه کیږي. کله کله داسې راشي چې په یو جنۍ پسې د یو خاندان خلک لاړ شي لیکن هغه جنۍ خوښه نه شي، دغه رنګ هغې پسې خلک راځي لیکن هغې چې دی هغه نه خوښیږي. دا یو قسم له بندش دی. د دغه بندش د ختمولو دپاره د یا معطوي دا وظیفه ډیره انتهایی مفیده وظیفه ده. یا د یو هلک دی او د هغه رشته نه کیږي چې کم طرف ته جواب لیږي بس د هغه ځای نه په نفي کې جواب راځي، یعنی موږ تاله نه درکو دا لور خور. کله کله ورته د جنۍ کور والا ښه وکړي لیکن هغوی چې د هلک لیدو له راشي نو بیا هغه خوښ نه شي. دا خو هم د رشتې یو قسم لا بندش دی. اوس د دغه بندش د ختمولو دپاره که یو انسان دا وظیفه راونیسي نو الله جل شانه به مخې ته چې دا څومره رکاوټونه دي، بندشونه دي، دا تمام رکاوټونه تمام بندشونه به الله جل شانه آزاد کی او 11 ورځې پابندۍ سره وکړي چې څنګه طریقه درته ښیم هم په دې طریقې سره وکړي. صرف 11 ورځې تاسو بیا وګورئ د الله جل شانه رحم ته د هر طرف نه به تاسو پسې پیغامونه را روانې د نکاح او د رشتې. راځي د وظیفې کولو طریقه درته ښیم. وظیفه خو ډیره زیاته اسانه ده یا معطوي وظیفه ده. دا به بلکل همغه کس به کوي چې د چا د زړه خواهش وي چې ماته دی په ښه ځای کې او په ښکلي ځای کې رشته میلاو شي، که هغه هلک وي که جنۍ وي. د هغې دپاره دا وظیفه که یو جنۍ غواړي چې ماته دی په ښکلي ځای کې په ښکلي خاندان کې رشته میلاو شي، زه دې په ښکلي خاندان کې واده شم، هغه جنۍ به په خپله د ماسخوتن د منځونه پس 11,000 کرته یا معطوي وظیفه کوي. 11,000 کرته 11,000 مرتبه یا معطوي وظیفه به کوي. مخکې او وروسته به 11 پیرې درود شریف وایي او په منځ کې به 11,000 کرته یا معطوي وظیفه کوي. او دا کله چې دا ختم وشي یعنی دا وظیفه وشي د هغې نه پس به لاس اوچت کړي او د خپل حاجت سوال به وکړي چې یا الله ما ته په ښکلي او مناسب ځای کې چې څنګه زما د شان سره مناسب وي هغسې رشته ما ته میلاو کړي. 11 ورځې هم په دې طریقې سره دا وظیفه کوه انشاءالله. یا خو به په دې 11 ورځو کې دننه تاسو ته راشي رشته، که را نه شي په 11 ورځو کې دننه نو بیا د دې نه پس به الله جل شانه تاسو باندې څوک داسې مهربانه کړي او رابشي رشته. دغه رنګې هلک یې خو هم کولی شي چې د هغوی هغه هلکان چې د هغوی رشته نه کېږي نو که هغوی خو هم د ماسخوتن د منځونه پس تر د 11 ورځو پورې روزانه 11,000 کرته دا وظیفه کوي یا معطوي یا معطوي. مخکې وروسته 11 کرته درود شریف او د هغې نه پس لاس پورته کړي الله جل شانه ته سوال وکړي نو الله جل شانه به ورته په یو ښکلي خاندان او نیک ځای کې رشته ورکړي. یو ډیره زیاته زبردست او ډیره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازه شته دی، هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستی شي.